السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یاد وساتئ چې دا دعا همیشه کله چې موټر ته خیږئ، موټر ته وختلاست دا دعا وکړئ. یعنې خدای تعالی څخه ماته ته غواړي چې تاسو ته دا توان درکړی دی چې د موټر کنټرولولی شئ، د موټر ستاسو په اختیار کې درکړی. په دې ویډیو کې تاسو یو جالبه تصویر وینئ او شاید د دې څخه تاسو حدس ووهلی شئ چې دا ویډیو به د څه په باب باندې وي. او تاسو صحیح حدس وهلی دی. دا ویډیو تاسو ته یوازې د شپې د ډرایوینګ په باب باندې شاید درته ښیي مشوره درکوي. د شپې موټر چلول د ورځې د موټر چلولو سره لږ څه تفاوت لري. ځکه چې د ورځې په رڼا کې سړی یو ډول وي او د شپې یو څه پر سړي باندې تفاوت کوي. عین پیاده تګ هم پر سړي باندې تفاوت لري. سړی په دې پوهېږي چې د شپې سړی ځي یو رقم ځي، د ورځې بل رقم وي. نو د دې خاطره یو څه مشورې دي د ډرایوینګ لپاره، تاسو دا په یاد وساتئ. د شپې موټر چلونه داسې یو حالت دی چې باید خاصه پاملرنه ورته وشي. که څه هم د شپې موټر چلونه د خطرونو سره ډېر مخامخ کېږي، نو ځکه خاصې پاملرنې ته اړتیا لري، خو بیا هم ویره پکار نه ده او لاندې مشورو ته ښه ځیر شئ. باید ډېره پاملرنه وکړئ، دا متوجه اوسئ، دا نقطه په یاد وساتئ. همیشه یې په یاد ساتئ چې کله موټر ته خیږئ یاد مو وي چې د شپې موټر چلونه جنجال لري او ساده کار نه دی، خو بیا هم بیره پکار نه ده، بیریږئ به نه، احتیاط پکار دی. لومړی د شپې د ډرایورۍ د ارزښت او خطر څخه باید خبر اوسئ او خپله پاملرنه څو چنده زیاته کړئ. اوله مهمه مسله دا چې باید وپوهېږئ چې د شپې خطرونه زیات دي، رنګارنګ خطرونه زیات دي او زیات ارزښت لري. سړک ښه نه معلومېږي، لارې ښه نه معلومېږي، برګه ښه نه معلومېږي، کوچني حیوانات مخته راځي، وغیره وغیره ډېر شیان دي. اوس به یو مشوره درته درکوم. زما نه دي دا مشورې، دا مې تاسو ته د مختلفو ځایونو څخه راټولې کړي دي. خدای دې وکړي چې ګټه درته وکړي او تاسو ګټه ځینې واخلئ. دوهم، مخکې له دې چې د لومړي ځل لپاره د شپې موټر وچلوئ، باید د مخکنۍ څراغونو د کښته رڼا والا یعنې د ډیم څراغونو او لوړ رڼا والا یعنې فل څراغونو په فعاله کولو وپوهېږئ. په دې وپوهېږئ چې ډیم څراغونه څنګه لګېږي او فل څراغونه څنګه لګېږي، یعنې هغه ځایونه یې باید زده کړئ. همدارنګه د موټر دننه کابین څراغونه باید ولګولی شي چې دننه په موټر کې په کابین کې چې ته ناستې پر سر باندې دي څراغونه دي، دغه څنګه لګولی شي، څنګه فعاله کولی شي. چې د کابین څراغونه یوازې د اړتیا په وخت کې فعاله کېږي، د ډرایوینګ په وخت کې مه لګوئ. یاد مو وي چې د کابین څراغونه د ډرایوینګ په وخت کې جواز نه لري چې ویې لګوئ. یوازې د اړتیا په وخت کې چې تاسو کوم شی په کار وي لټوئ یاستئ په کابین کې، هغه وخت کولی شئ چې د کابین دننه څراغونه ولګوئ. نو مخکې د دې نه چې تاسو موټر ته خیږئ، اول باید هغه سویچان پیدا کړئ، دغه طریقه یې زده کړئ چې څنګه فعاله کېږي. درېیمه مشوره، کله چې تاسو د شپې موټر چلوئ باید متوجه شئ چې د کوڅو ترافیکي نښې برېښېدونکي دي چې تاسو به یې په لیدلو کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. تاسو باید په نابلده ساحه کې ډېر محتاط اوسئ. کله چې تاسو ورو موټر وچلوئ نو ترافیکي نښې ښه لیدل کېږي. تاسو په دې مطمئنه اوسئ چې د شپې په نښو پسې ډېر مه ورخطا کېږئ. نښې ځلېدونکي دي، د لرې ځایونو څخه هم چې تاسو ورته وګورئ برېښي او ستاسو په سترګو کې درته راځي چې دغه نښه ده او دغه څه وایي. نو که چېرې تاسو لږ په احتیاط باندې موټر وچلوئ، تاسو ترافیکي نښې ډېرې ښه لیدلی شئ او هېڅ تشویش به تاسو ته نشته، څه مشکل به په لیدلو کې درته نه وي. دا مثال دی، دلته تاسو ته یو مثال ښوولی دی. وینئ چې تاسو ټول شیان ډېر ښه واضح معلومېږي. دلته تاسو ته سړک سپین خط معلومېږي، ژړ خط معلومېږي، متقاطع خطونه معلومېږي، دا د سړک پر غاړه باندې چې دا اشارې لګېدلي دا معلومېږي، او نور هر ډول ترافیکي اشارې چې دي ټولې د شپې برېښندونکي دي په ډېر ښه اسانه
دقت باندې معلومیږي. تشویش ته ضرورت نشته، بیرې ته ضرورت نشته، متوجه اوسئ. د سرعت د ډرایوینګ څخه مه بیریږئ. څلورم، ښه به وي چې د شپې په ډریورۍ کې ورو حرکت وکړئ. د مخکني څراغونو د لګېدو سره بیا هم د شپې به ستاسو غبرګون کمزوری وي، نو ځکه عاقلانه به وي چې سرعت یا چټکوالی مو کم کړئ. د شپې کوشش وکړئ چې ډېر تیز ولاړ نه شئ. پر سړکونو باندې طبیعتاً دا رقم دی وایي چې سربیره پر دې چې تاسو به څراغونه لګولي هم یې، مګر دغه عکس العمل چې تاسو د یو شي په مقابل کې ښیاست دا هغسې تیز نه دی لکه د ورځې د خوا چې نو یعنی موټر نشي کنټرولولی. اشاره یو شی چې خراب وویني پر سړک باندې یو شی ډبره پرته یو بل شی پروت وي، تاسو ژر دغه په مقابل کې عکس العمل نشئ ښولی، ځکه چې فکر ټول دغه رڼا خواته یي چې هغه ځای معلومیږي، نور خواته د سړي فکر ډېر نشي کېدلی. نو ځکه عاقلانه به وي چې سرعت یا چټکوالی مو کم کړئ، ډېر تیز ولاړ نه شئ. پنځم، ستاسو د لیدلو ساحه به کافي وي کله چې خپل د موټر مخکني څراغونه تیاره ځایونو کې، ښاري منطقو کې او ګاونډي ساحو کې منظم ولګوئ. په کلیوالي سیمو کې د سړک د غاړې څراغونه نه وي، نو کولی شئ چې خپل لوړ یا فل څراغونه ولګوئ. خو کله چې بل موټر مخامخ در باندې راسي نو ژر یې بیرته ډیم یا کښته کړئ. همدارنګه کله چې په بل موټر پسې روان یاست خپل فل یا لوړ څراغونه مه لګوئ، ځکه چې بیا هغه ته تکلیف ورکوي. دغه په شیشو کې ریفلکس کوي، هغه سترګې وړي، هغه پازابیږي. کله چې بل موټر مخامخ در باندې راسي نو خپل څراغونه ډیم یا کښته کړئ او د سترګو تر کونج مخکني موټر وڅارئ. معنا دا ده چې دغه لایټونه چې موږ لګوو د ډیم لایټونه باندې چې زه د دغه پر رڼا کې په همدغه فاصله باید ولاړ شئ چې ته د خپل د مخ سره لایټونه چې لرې په همدغه ساحه باندې باید ولاړ شئ، ځکه چې دغه اخوا ته مخامخ نشئ لیدلی، نو ځکه باید ورو ولاړ شئ، ډېر تیز ولاړ نه شئ. په ښاري منطقو کې معمولا د سړک د غاړې څراغونه شته چې یو څه رڼا هغه ورته ورکوي، یعنې د هغو څراغو څخه هم کار اخیستلی شي. خو په کلیوالي سیمو کې، په غرنیو سیمو کې، ځنګلي منطقو کې، هغو منطقونو کې بیا د سړک د غاړې څراغونه نشته، نو په هغه صورت کې بیا کولی شئ چې فل څراغونه ولګوئ، یعنې لوړ څراغونه چې ډېره لار وي هغه ولګوئ، خو بیا به هم په احتیاط باندې شئ او فکر ونیسئ چې که مخامخ موټر در باندې راغی نو ژر خپل څراغونه به بیرته ډیم کړئ، کښته به کړئ، ځکه چې هغه نفر په عذاب نیسي. او که په بل موټر پسې روان واست هم خپل څراغونه فل کړئ، ځکه چې ستاسو لوړ څراغ هغه به تکلیفوي. که مخامخ موټر در باندې راغی نو څراغونه مو کښته کړئ، ډیم یې کړئ او د سترګو تر کونج یې سترګې مه وراړوئ هغې خواته، ځکه چې د هغه څراغونه بیا ستاسو سترګې وړي. فقط د سترګو تر کونج موټر وڅارئ چې ستاسو خواته رانه شي، تاسو ځان ځینې بچ کړئ. شپږم، د شپې تر تیارې وروسته چې کله موټر چلوئ نو مخ ته ډېر پام پر سړک د حیواناتو لپاره کوئ، ځکه ډېر ټکرونه د سهار په وخت کې د حیواناتو خصوصا د هوسیو سره کېږي. د ښار څخه وتلې ساحه کې په اطرافو ساحو کې چې ګرځئ د سهار خواته ډېر مهم دی چې نوې تیاره ختمه شوې او رڼا لا نه وي راغلې. دغه وخت کې حیوانات خصوصا هوسۍ د ځنګلونو څخه راکښته کېږي، پر سړک باندې تېرېږي، یوې خوا ته سړک څخه یوې خوا بلې خوا ته تېرېږي. دا هوسۍ نمونه ویله د ډېر حیوانات دي چې د سړک نه یوې خوا ته بلې خوا ته ځي، که سهار سي هغوی هم نو که رڼا سي لاره وویني خپل د خوراک پسې د ضرورتونو پسې هغوی هم راوځي. نو معمولا په ډېر فکر کوو چې پر سړک باندې په مخ کې شی ونه وهئ. اووم، د شپې د موټر چلولو په وخت کې باید د نورو موټر چلوونکو په هکله هم هوښیار اوسئ، ځکه شرابیان او نشیان د شپې ډېر ګرځېږي. مقصد دا دی چې په دې کې تاسو باید یوازې داسې فکر ونه کړئ چې زه څوک ونه وهمه، باید متوجه اوسئ چې بل څوک هم ستاسو خواته په احتیاط تېر شي، ځکه چې ډېر وخت د شپې خصوصا د رخصتیانو په شپو په بعضې نورو شپو کې چې ناوخته تاسو موټر چلوئ نو کېدای شي چې بعضې خلکو چې الکول یې څښلي موږ ته شرابیان ورته وایي، دوی نشیان ورته وایي، دوی الکولیستان ورته وایي یا ډرینک ورته وایي. نو هغه خلک کله کله بې سوره دغه کې ډرایو کوي او کېدای شي چې خوږ مو کې تاسې خوږ کړي یا موټر مو درته خراب کړي، در سره وجنګېږي. نو احتیاط باندې به ځئ، هغو ته به هم فکر کوئ، یوازې به خپل غم نه کوئ. اتمه خبره د مشورې د ټولې اتمه مشوره،
تشویش او بې فکري مو د شپې د موټر چلولو په وخت کې یوې خواته کوي او ان د ورځې هم په آرام فکر موټر وچلوئ خو شپه ډېره پاملرنه غواړي. که کوم ملګری دوست یا مسافر په څنګ کې در سره کښېنوئ چې همکاري در سره وکړي ویښ او خوشحاله مو وساتي لا به ښه وي. همدارنګه د موټر موزیک سیستم ټیټ کړئ او موبایل فون مو له مخه لرې کړئ. دا مشوره د دې لپاره ده چې په آرام فکر باندې همیشه باید ډرایوینګ وکړئ. یاد مو چې موږ مخکې هم ویلي وه چې د موټر چلولو لپاره درې نقطې ډېرې مهمې دي: آرام فکر، پر سړک باندې سترګې او پر شټرینګ باندې لاسونه. دا درې باید ښه وي. فکر مو باید پریشانه نه وي، هرې خواته تیت و پاشانه نه وي. فکر مو مکمل د موټر خواته وي، سترګې مو پر سړک باندې وي او لاسونه مو پر شټرینګ باندې پراته وي. نو په دې شکل باندې وبخښئ نه او همدارنګه د موزیک سیستم مو هم ورو کړئ چې ډېر لوړ نه وي ځکه چې اواز واورېدلی شي. که کوم څوک در سره وي چې په موټر کې در سره ناست دي او خبرې در سره وکړي او خوشحاله مو وساتي، یا کومک در سره وکړي، کوم شی درته ضرورت په وخت کې یو شی مې درته درکړي نو هغه به نور هم ستاسو لپاره مفید وي. داسې یو مثلا چې نفر در سره په څنګ کې ناست وي، قصې در سره کوي، خبرې در سره کوي، نو پر تاسو باندې خوب هم نه راځي، فکر مو هم ډېر نه پریشانه کېږي، دغه سره به مصروفه یاست او په عین حال کې کومک ضرورت یې هم ورته وایي چې دا کار وکړه نو ته به مجبوره نه یې چې د شترینګ څخه لاسونه ایسته کړې او په دغه باندې مو هم په موبایل مو هم وخت مه ضایع کوئ. نه هم د ستړیا او خستګۍ په هکله هوښیار اوسئ. خستګي معنا ده چې خوب درته راځي. د شپې موټر چلولو بل مشکل خوب وړل دي. کله کله چې وپیدلاست خوب در باندې راغی یا د خوب څپه در باندې راغله نو عاجل موټر مدیریت کوي یا شترینګ بل چې ملګري ته چې هغه ته ورته ورکړي او یا داسې وکړي چې د سړک څخه ووځئ، هغه ارامې ساحې چې وې چې موږ تاسې ویلي وه چې ریسټ ایریا وه، هغه څخه ځان ته پیدا کړئ، هغې ته ووځئ او په هغه کې آرام وکړئ. نو تاسو به ډرایوینګ په خیر وي انشاءالله. دا د شپې د موټر چلولو لپاره یو څو محدودې مشورې وې. خدای دې وکړي چې په ګټه ځینې واخلي ځکه ډېر خلک ما لیدلي تر اوسه پورې هم پس له ډېرو کلونو هم د شپې موټر نشي چلولی، خصوصا په فریوی باندې موټر نشي چلولی. د هغوی دپاره ډېرې ګټورې مشورې دي. اللهم مل شه. خدای په امان.